السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د یو داسې اپلیکیشن طریقه در زده کوم چې تاسو د دې اپلیکیشن په ترو کولی شئ چې د یو چا د موبایل نمبر ته موبایل ته کم موبایل راځي یا یې دا چاته کوي یا دوستانو د هغه موبایل ته میس کال وشي، د هغې ټول ډیټیل تاسو دوهم موبایل ته په ایمیل کې درشي. نو د دې اپلیکیشن بالکل همدا کار دی. تاسو غواړئ ستاسو کور کې یو کس دی، غواړئ د هغه کس موبایل کړل راکړل چې کوم دی هغه تاسو له خپل موبایل څخه کنټرول کړئ، نو بالکل د دې اپلیکیشن په تر کولی شئ. ګورئ دا ویډیو کله چې تاسو بالکل تر اخره وګورئ، نو تاسو په دې طریقې باندې صحیح طریقې سره پوه شئ چې دا اپلیکیشن څنګه کار کوي. د دې نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په ټیکنو فسټ یوټیوب چینل کې نوي یې، چینل سبسکرایب کړئ، زموږ پیج هم لایک کړئ، دا ویډیو له خپلو دوستانو سره خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. دوستانو دا اپلیکیشن بالکل غلط استعمال نه کړئ. کله چې تاسو غواړئ د یو چا د موبایل کړلو راکړلو د هغه میس کال ټول هغه چې معلومات چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کړئ، نو د هغه کس په موبایل کې به همدا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي. دوستانو له ډسکرپشن لینک څخه یې ډاونلوډ کړئ یا ګورئ د دې فیسبوک کې د دې لینک چې کوم دی دوستانو په ټایټل باندې به درته ملاو شي. کله چې تاسو زما پیج ته لاړ شئ، همدې ویډیو د پاسه به د دې اپلیکیشن لینک وي. نو دوستانو دا اپلیکیشن کله چې تاسو آن کړئ، د آن کولو سره دلته کې تاسو ته دغه شان اپشن درکوي. دلته کې ګورئ تاسو په علاوه باندې کلیک وکړئ، بیا تاسو په علاوه باندې کلیک وکړئ، بیا تاسو نه دلته کې ایمیل غواړئ. دلته کې به تاسو خپل ایمیل ورکوئ، هغه ایمیل به ورکړئ چې کم ایمیل ته تاسو غواړئ چې د هغه کس د کم کس د موبایل کړلو راکړلو معلومات ترلاسه کول چې غواړئ، نو دغه ځای کې چې کم تاسو ایمیل ورکړئ، د دې ایمیل ته به تاسو ته هغه ټول معلومات درلګي. ګورئ په سیټ باندې به کلیک وکړئ، دغه ایمیل ورکولو وروسته په دې اپشن باندې کلیک کوئ. زه اوس په همدې اپشن باندې کلیک کوم. د دې وروسته به دوستانو دا دوه بټن چې کوم دی دا به تاسو همدغه شان آن ساتئ. په دې کې همدا سیټینګ و. اوس کوم موبایل کې مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړی وي هغې ته میس کال وشي یا دا چاته موبایل وکړي یا دته څوک موبایل وکړي، نو د دغه معلومات به ستاسو دغه جیمیل چې تاسو کوم پکې ورکړی دغه جیمیل ته درلیږل کیږي. خو په هغه صورت کې دغه تاسو ته درلیږل کیږي چې په دې موبایل کې انټرنیټ سهولت وي، یعنې که چېرته د دې انټرنیټ کنیکشن په دې موبایل کې نه وي، نو بیا به د هغه موبایل څخه تاسو ته دا معلومات نه درځي. نو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو ضرور لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.